راشد خان که لوبغاړي له ذهني اړخه تازه وساتل شي نو ای پی ایل به بریالی شي. السلام علیکم، د کرک مور د یوټیوب چینل درانو مینوالو. راشد خان چې له 2018 میلادي کال راهیسې د سنرایزر حیدرآباد لوبډلې سره یو ځای شوی دی او د یادې لوبډلې لپاره یو خورا ارزښتناک لوبغاړی دی. خان څه کال هم د همدې لوبډلې برخه دی. څه کال ای پی ایل په متحده عربي اماراتو کې ترسره کیږي، چیرې چې د متحده عربي اماراتو پیچونه د سپین یعنې ورو بالینګ لپاره مناسب دي. تازه همدې کلیدي لوبغاړي په خپلو خبرو کې ویلي دي چې که چیرې لوبغاړي له ذهني اړخه تازه وساتل شي او ای پی ایل سیالیو کې د کورونا له محدودیتونو څخه وژغورل شي نو دا چاره به د ای پی ایل سیالیو 14 پړاو بریالی کړي. همدغه راشد خان وویل که څه هم د متحده عربي اماراتو ګراونډونه یعنې لوبغالي کوچني دي خو مګر د ورو بالرانو لپاره 21 ځای یا پیچ مناسب دی. هغه زیاته کړه دلته به د هرې لوبډلې لپاره ورو بالران خورا مهم او کلیدي وي. دا یادونې وړ ده چې نن دوشنبه به سنرایزر حیدرآباد لوبډله له بنګلور چیلنجرز لوبډلې سره مخ شي. دا د ای پی ایل سیالیو په دوام درېیمه لوبه ده چې نن به ترسره شي. دا کرک مور د یوټیوب چینل درانو مینوالو زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ تر بیا ښې چارې او ښه وخت ولرئ. مننه.